مت نه لري دا باید ومنو چې سوله په کوم چوکاټ کې قیمت نه لري که موږ ووایو چې د افغانستان اوسنی نظام د پښو ولویږي سوله دې راشي دا ناممکنه ده کومې لاسته راوړنې چې په 1920 کلونو کې زموږ ملت لاسته راوړي دي هغه د له منځه لاړې شي خو دا هم امکان پذیره نه ده سوله باید د افغانستان د ملي ګټو دپاره وي سوله باید د افغانستان د بقا دپاره وي سوله باید د افغانستان د نظام د بقا دپاره وي تاسو پوهیږئ کله چې امریکا د طالبانو سره جوړجاړی وکړ دغه جوړجاړی د افغانستان د بقا دپاره دا جوړجاړی د افغانستان د سولې دپاره نه و امریکا وغوښتل چې د خپلو انتخابات دپاره لکه څنګه چې دلته اشاره وشوه دغه پروسه په لار واچوله ډیره جدي ډیر څه طالبانو ته په لاس کې ورکړل د ډیرو مسایلو څخه امریکا تیره شوه دا موږ په ښه فال نیسو اما مسله دا ده چې د افغانستان ملي ګټې باید د پښو لاندې نه کړي د افغانستان حکومت راجیګ شو د امریکا سره د امریکا او د طالبانو د جوړجاړي پر بنسټ باندې دغه 15600 بندیان آزاد کړل 400 بندیان یې ساتلي دي او وایي چې ولس څخه موږ باید مشوره وغواړو د مشورې کړل همدې ستاسو سوال ته راځم ګورې اوس دغه 4600 کسه دا خو په مرغدوزي کې په هغه اصطلاح باندې نه ونیول سوي یا د جنرال صاحب خبره مونځ خو یې نه کوو چې چا نیولي وو خو دا مجرم و دام ده هغه ته جرګه راغواړي هغه د خپل په صلاحیت خوشي کړي ښه تفاوت به یو څه پکې په هغه بندیانو کې چې پخوا خوشي شول او دغه بندیان چې په اعدام محکوم شوي دي او باید اعدام شوي وای یعنی که چیرې ولسمشر حکمونه امضا کړي وای نو دوی باید وخت اعدام وای دوی باید ژوندي نه وای اوس بنان دا هغه بندیان دي چې د دوی جرمونه ډیر لوړ وو د دغو اشخاصو د دغو بندیانو د خلاصون دپاره د ولس سره مشورې کړل زه فکر کوم بده خبره نه ده د قانون په د تاریخ په اوږدو کې دغه جرګې ته څوک صلاحیت ورکوي چې رادسي یو قاتل د خوشي کړي یو قاتل مشوره د تاریخ په اوږدو کې کله چې ولسمشر یا هم پاچا یا هم زموږ د ملت مشران د ستونزې سره مخ شوي دي دوی لویه جرګه راغوښتې ده د ملت څخه مشوره غوښتې ده ولسمشر غني هم هماغه کار کوي اوس د ملت څخه مشوره غواړي چې تاسو څه وایئ دا خلک د خلکو دا جرمونه کړي دغه مشکلات لري دا ستونزې لري قانوني لحاظ باندې کوم امکانات کوم صلاحیت د ولسمشر سره دی او کوم صلاحیت ولسمشر نه لري بنان لویه جرګه بیا د دې صلاحیت لري چې دا کار وکړي چون د ولسمشر نه لري ګوري دا مشورتي جرګه ده اوله قانوني بڼه نه لري چې دا د راسي دلته حد اقل موارد کې چې ولسمشر صلاحیت نه لري دوی د واک ورکړي د دې ترڅنګ ګوري د قانون د تغییر مرجع موږ او تاسو لرو هغه پارلمان ده دای کولای شي جزا قانون کې تغییر راولي ګوري دا صلاحیت څوک ورکوي ولسمشر د قانون د اساسي قانون د تغییر مرجع پارلمان نه بلکې لویه جرګه ده مشورتي لویه جرګه نه هغه بیا لویه جرګه ده ولې دا مشورتي لویه جرګه ده کله چې موږ ته په قانون کې په اساسي قانون کې تغییر راولو باید لویه جرګې ته لاړ شو پارلمان خپل دندې لري چې خپل دندې واضح دي قانون له مخې مګر دغه مشورتي لویه جرګه چې موږ وایو د ولس څخه د مشوره غواړي چې زه اوس په دې حساس شرایطو کې څه وکړم ګورئ یو شي ته راځم یو دمه واخلو بیا هم خبرې تکمیل کوي لنډه دمه لرو د خپرونې پاتې برخه مهرباني اصولي صاحب تاسو هم خبرې تکمیل کړئ خبره دا ده کله چې ولسمشر په دې حساس شرایطو کې د ولس څخه مشوره غواړي ولس ته دا هم ښیي چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر یو چې اخوا د امریکا انتخابات دي امریکا غواړي د افغانستان څخه پښې سپکې کړي او یا سپکې نه کړي خو د خپلو ګټو دپاره افغانستان په داو کې اچوي او په داو کې اچولی دی افغانستان په دوی باندې ګران نه دی دوی افغانستان ته چې راغلي د خپلو ګټو دپاره راغلي دي زموږ ګټو دپاره نه دي راغلي دې خوا موږ امریکایان جنګوي او اخوا هغه نور پاکستانیان او نور بهرنیان را جنګوي
بنان موږ څه کولی شو حکومت طالبان هم په همدې ډول چې دوی هم افغانان دي دوی باید په دې حساس شرایطو کې فکر وکړي چې څه وکړو ولس هم باید هغه مشوره ورکړي دوی ته چې د سول دپاره که چیرې په دې سوله راځي د 400 بندیان د خوشي کي ورته ځکه که سوله نه وي جګړه وي د 400 په ځای به 4000 او 400,000 بندیان نور هم راځي بندیخانو ته چون جګړه به یې راځيږي به یې همدا زندانیان بنان د سولې د راتګ دپاره د 400 بندیان زما په ان باندې ناچیز دي سوله د راشي افغانستان ته او سوله قیمت نلري انشالله بیرته تاسو ته راگرزو. آقای ناصری خب برداشت شما چی است؟ فکر نمیکنین که یک سوی نیت وجود داره در آن چه ارگ میکنه در قبال صلح؟ من مثلا یک موردش اشاره میکنم. سخنگوی رئیس جمهور میگه که هر کدام 400 تن بین 2 تا 40 نفر جانش گرفته. یاد مسائل قاچاق مواد مخدر نمیفهمم قتل و جرم های جنایی دست داره. ولی خب کسی بپرسه که انس حقانی چه تعداد مردم را کشته بود، زمینه را برای کشتن چه تعداد مردم فراهم ساخته بود که رئیس جمهور آزادش کرد، مالی خان یا مامای انس حقانی چقدر مردم را کشته بود یا زندانیای دیگری که رها شد؟ با عرض سلام و ادب و اظهار سپاس از دعوت شما. این دیره که گذشت برای کافی ملت افغانستان از طریق شما تبریک عرض می دارم. خدمت حضور همکاران به نهایت گرامی شما سلام عرض دارم، خدمت میهمانان گرامی شما آقای اصولی و جنرال سیف عظیمی که از دوستای قدیمی و بسیار دوران جهاد هستند. ګورئ اول باید راشو دې پوښتنې ته مخکې دلته مطرح شوه په اوس کې دغه مشورتي لویه جرګه چې راغوښتل کیږي دا هماغه مشورتي لویه جرګه ده چې په تیر کې دایره شوې ده، هماغه غړي دي چې تیار ټاکل شوي دي، هماغه کمیټې یا جرګګۍ دي چې دوی په خپلو منځو کې انتخابات کړي وو، رئیس او منشي ټاکلي. زه هم د هغې لویې جرګې یو غړی وم په هغه وخت کې. په اوس کې به هم هماغه استازي راغوښتل کیږي او د هغوی څخه به د خاصو مواردو په مورد باندې پوښتنه کیږي څه دغه موضوع باید واضح وي. اوس د سره ټاکنه نه کیږي او ولسمشر نور خلک نه راغواړي چې احمد محمود راشي. دا خبره ډېره دقیقه ده. تاسو هغې جرګه کې وایي د چا په استازیتوب تللي وئ تاسو هلته؟ چا تاسو ته ویلي ولاړ سئ موږ نه استازیتوب وکړئ؟ ګورئ په د تیرې جرګې دپاره انتخابات وشول هر ولایت ته یې کسان ورکړي وو چې مثال خوست ته په خوست کې 10 کسان یا 15 کسان باید دوی نمایندگان راولېږي کابل ته. دوی په ولسوالیو وویشل، دوی ټاکنې سره وکړې، ټاکنو پر اساس باندې هغه خلک راغلل. یعنې داسې نه دي شوي چې حکومت ورته ویلي چې احمد محمود دې راشي او قلبي دې نه وي. بنان د ټاکنو پر اساس باندې خلک راغلل مشورتي لوی جرګې ته. مشورتي لوی جرګې هغه کوم سوالونه چې موجود وو د هغه پر اساس باندې دوی خپله مشوره هغه وخت خلکو رایه ورکړې وه هغې جرګې ته، ولې دغې هسې نه وویلې چې تر څو تر قیامته چې جرګه دایرېده همدغوی د زی د موږ نه د استازولي کوي؟ مشورتي لویه جرګه د خاص پوښتنو په مورد باندې راوښتل شوې وه. دا پوښتنه هم ورته ده او دا خلک ټاکل شوي وو. په دې کم وخت کې نه کیږي چې نور د سره انتخابات وشي د خلکو په منځ کې او دوی په میاشتو دغه پروسه پر مخ ویسي چون دلته وخت لنډ دی او د لنډ وخت لنډې چارې وي. بنان د هغې لوی جرګې څخه باید ګټه پورته شي او دوی باید مشوره ورکړي چې دا کار وشي او که نه. پاتې شوه د استفادې موضوع چې حکومتونو استفاده ترې کړې ده، دا باید ومنو چې ځینو حکومتونو استفاده کړې ده، اما دا لوی جرګې دي چې د افغانستان مهمې فیصلې کړي دي. افغانستان یې منځته راوړی دی، د افغانستان اساسي قوانین تثبیت کړي دي، د افغانستان غټې مسلې حل کړي دي، د افغانستان ته یې ولسمشران او پاچاهان ټاکلي دي. دا هغه لوی جرګې دي چې ولس ټاکلې وي. داسې هم شوي دي لکه د مجاهدینو په وخت کې چې د لوی جرګې نوم تغییر شو او په هغه وخت کې یوه په نوم لویه جرګه رامنځته شوه او دوی هم پرېکړه وکړه. داسې هم شوي، استفادې ترې شوي. هم په لویه کې لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو حلونکې ده. ملت ته رجوع بد کار نه دی. ولسمشر راغی ملت ته یې رجوع وکړه. دا چې ملت ته رجوع نه کوي دا سخته ده چې ډیکټاتوري منځته راوړي. ملت ته رجوع کوي او د ملت څخه رایه غواړي. صحیح نو وقتی قصد داسې چې باید هرې خبرې ته لویه جرګه راوغواړي نو پارلمان دې لغوه کړي.
ولایتي شورا بیا څه کوي دلته بیا نو ولې په میلیونو ډالر په دغو په ټاکنو باندې مصرف هر خبره موضوع نه ده، ډیر مهم موضوعات ده. ګوره دا وړه موضوع نه ده چې 400 هغه بندیان چې دوی په اعدام محکوم شوي، دوی په داخلي امنیت جنایت باندې محکوم شوي، په دوی درېګونو محکمو فیصله کړي، دا د ولسمشر صلاحیت هم نه دی چې دا کار وشي. ولې بیا یو بل ټکی ستا دلته اصولي صاحب ګوري هغه وخت هغه جرګه رد سوه د ټولو سیاسیونو د خوا نه. ښاغلي کرزي رد کړه، ښاغلي عبدالله چې هغه وخت 50% په حکومت کې شریک و رد کړه، اکثریت نورو سیاسیونو رد کړه، استاد محقق، استاد خلیلي، د ټولو خبره دا د حکومتي جرګه ده. دا ښاغلي غني هغه وخت به ویل چې راغوښتي د خپل د کمپاین لپاره. نو اوس بیا هماغه خلک راغواړي، فکر نه کوي چې دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. ګورئ په هغه وخت کې دغه سیاسیون د حکومت سره په تقابل کې، اوس دغه سیاسیون د حکومت سره په تقابل کې نه دي، دوی به هم پکې، تاسو به یې ووینئ، همدا خلک به یې په همدې جرګه کې به ګډون کوي. پاتې شوه یو بلې مسلې ته دلته اشاره وشوه چې څوک نشي کولی چې مثال هغه 2 کسان چې یاد شول د حقني ډلې چې هغوی خلاص شي، دوی د خلکو په وینو باندې لاسونه سره وګوري. موږ تاسو په د تیرو 20 کلونو کې او یا هم په د تیرو 40 کلونو کې ولیدل چا چې ملت وژلی، چا چې افغانستان کنډواله کړی، چا چې د افغانستان اردو له منځه وړې ده، چا چې زموږ ټانکونه او هلیکوپټرې اره کړي دي، پاکستان ته یې په میزیقي دي، هغه ټول زموږ رهبران دي. اوس د هغې نه چا پوښتنه وکړه؟ خو طالب ته هم داسې زمینه یو منټ راځم، ګورئ د هغې نه چا پوښتنه وکړه تا بد وکړل؟ کمونستانو څومره جرمونه وکړل دلته؟ د دې توجیه کېدای یو منټ کمونستان څومره جرمونه وکړل؟ چا پوښتنه ترې وکړه؟ مجاهدینو څومره جرمونه وکړي؟ یو په بل په سرونو میخونه ونه وهل؟ د ما وته چې ناست یو دلته راتلی شو، د چا ناموس خوندي و دلته؟ افغانستان یې لوټ نه که، کابل یې چور نه که، د خلکو قالینې یې بسترې حتی بالښتونه یې ویې نه وړل. هغه رهبران زما او ستا رهبران دي. اوس سپینې لنګۍ وهلي، تورې لنګۍ راته وهلي، نر غوندې راته ناست دي، رهبریت کوي په ما باندې. ملي قهرمانان دوی دي، د سولې قهرمانان دوی دي، د فلاني قهرمانان دوی دي، ملت دوی جوړ کړی. او موږ تاسو هسې میږو بنان ویلی شو چې د سولې دپاره چې سوله راځي دا 2 جنایتکاران دي نور هم پکې. ډېره زیاته مننه. چقدر منطقی است این حرف، به خاطر از اینکه صلح میال یک جنایتکار پیش از آمد حال رهبر است. به گفته آقای اصولی یک جنایتکار دیگر هم باید برش فرصت داده شود رها شود از زندان تا اینکه عدالت بالاش تطبیق شود. کاش که اینا جنایتکارا را رها کنن. حرفهای آقای اصولی متاسفانه ضد نقیض است. قسمی که شما گفتین در لوژرگی ماه ثور سال گذشته آقای غنی فقط از یک تیم 3200 نفر جمع کرد و یک کمپاین بود. در 23 ماده در اونجا بر آقای غنی یک به حساب توضیحاتی داده شد که باید انجام بده، مگر یک ماده از او را عملی نکرد به جز راهی همو 800 یا 900 زندانی طالب ها، ولی هیچ چیز تشکیل نشد. آقای عبدالله در هفته‌های گذشته قسمی که آقای اصولی گفت که حکومت با هم متحد است این سیاسیون، در مجلس بسیار تاریخی و مهم جلسه بین‌المللی به نام سام بود. آقای عبدالله من حیث رئیس شورای عالی صلح که بحث صلح هم بود حضور نداشت، کابینه تشکیل نشد، شورای عالی صلح تشکیل نشد، اختلافات در میان سیاسیون به اوج خود رسید. آقای غنی بدون از اینکه مشوره با کسی کرده باشه چون اقدام به حساب همطور ناآگاهانه را انجام میده و هیچ نوع مشورتی با هیچ بخش سیاسی نشده. او 3200 نفر مربوط یک تیم بودند، تمام اونا از آقای غنی پشتیبانی میکردن، تمام کاندیدای انتخابات او را لغو کرده بود و تحریم کرده بود. و همچنان سیاسیون دیگری که شما گفتین متاسفانه بدبختانه بحث همیست که آقای حقانی را اگر رها نمیکردن دیگر جنایتکارها رهبرای افغانستان است. بله، جنرال دوستم امروز در قدرت است، امروز آقای عنی فتمه را وزیر خارجه ساختن، امروز بزرگترین جنایتکارهای تاریخ در دولت افغانستان است. امروز همی آقای را رئیس هیئت صلح معرفی کردن به خاطر برکنار کردن آقای معصوم استانکزی که 4 برادر امنیت ملی در جلال آباد یک جا کشتند. یکی از متحدین استراتژیک آقای غنی به نام عامر ستار توسط امنیت ملی در خیرخانه کشته شد. تا به امروز خون عامر ستار کی بازخواست کرد. جنایتکاران جنگی تنها در صف طالبان نیست، در صف دولت بسیار زیاد است. بمباردهای کور میکنن. امی آقای قیصری رو میخواستن دستگیر کنن، آقای خوشحال سعادت به امر خود طیاره‌های و توپ و تانک و میک‌های هوایی را به حساب امر کرد که داخل شهر جایی که مردم به حساب
محلی رهایشی مردم بود. عملا این حمله نظامی صورت گرفت و ده نفر کشته شد. ولی قیصری امروز بازم در امن امان توسط این دولت حمایت میشه. متاسفانه بزرگترین جنایتکاران جنگی یک ناقضین هستند، قتل کردن، کشتار کردن در صفوف دولت است، در صفوف امی حکومت است. اگر 400 نفر به بانی 400 نفر، شما ببینید دیروز در جلال آباد چی حال شد. یعنی واقعا شرم است، جای خجالت است به یک دولت که یک ساختمان کوچکی را که یک محبس است در 20 ساعت اینا نمیتونن که تصفیه کنن. اگر یک ولایت یک ولسوالی جنگ شود اینا چند روز ضرورت دارن که او را تصفیه کنن. خیلی سپاسگزارم آقای عظیمی. اگه همین جرگه بیاید تصمیم قسم بگیره که رها نشه 400 نفر، سرنوشت گفتگوی بین الافغانی چی میشه؟ نفهمم سلطان. همین 400 نفر اگه گفتم بالاخره تصمیم میشه و از طرف جرگه که رها نشه، سرنوشت گفتگوی بین الافغانی چی میشه؟ خب ما که یک توضیح برای اصولی صاحب بودم. بله بفرمایید. وقتی میگن مجاهدین جناب اصولی صاحب یعنی ملت افغانستان. وقتی که میگن مجاهدین جنایتکاره یعنی ملت افغانستان جنایتکاره. یک تعداد محدودی که از جارت سوء استفاده کردن آمدن گرده جارت شدن، اینا جداین، جارت جداه. من با مبنای باورای خودتان را ثابت میکنم. وقتی دکتر نجیب الله به کنفرانس میگه 1.5 میلیون آدم به افغانستان کشته شده و 1 میلیون افغانستان 1 میلیون نفر معلول و مجروح شده، درست؟ میشه 2.5 میلیون. اگر در 5 نفر مجاهد یکی کشته شده و معلول شده 2.5 میلیون که ضرب 5 کنه میشه چند؟ 12.5 میلیون. جمعیت افغانستان همون زمان بود 15 میلیون. ما 7 میلیون مهاجر داشتیم که نام جزو مجاهدین حساب میشن. اگر همون جهاد مقدس مردم افغانستان نمی بود امروز نام شما اصولوف بود. اصولی دیگه نمیگفتن به شما. یک تعدادی آمدن بر گرده جهاد سوار شدن و از جهاد سوء استفاده کردن. به نام جهاد مردم را شور کردن، جنگ کردن، بین خود خرابی کردن. او یک کاری است، یک عمل است خراب که همه مردم بوده محکوم میکنه. ما یک وقفه میگیریم آقای عظیمی، با سوال خود تکرار میکنم، باز به او پاسخ بدین. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. پرسش ما این بود آقای عظیمی، اگر می جرگه مشورتی صلح فیصله به این بکنه که می 400 نفر جانی جنایتکار مفسد و نمیفهم 10 تا نام دیگر سرشبان بگه رها نشه، او زمان بدون شک رئیس جمهور هم رهایش نمیکنه به خاطر که تصمیم رئیس جمهور تا بالا می است که رها نشه باید افراد. سرنوشت گفتگوی بین الافغانی چه میشه؟ خب یک کلمه دیگه من اجازه گپام مونده میگم. اگر تمام همین تانکای کار شده شما حساب کنین، خب امر دانه به دانه برابر دیزی یک قیومی نیست. ولی اردو پس ساخته نمیشه. ولی ایراد تکنی ولی ایراد میگه دست خور بالا میکنه، میگه گپم درست نبود مرا به سرون ولی معرفی کنه، میگه از 5000 موتر که سال گذشته اومده 4000 مسئول نشده. خب اگه اردو حکومت می بود که سال دوزی نمیکنه. نه دیگه. خب 4000 خب یک حکومت دیگه می بود اگه خود دوز نمی بود. خب اگه خود دوز نمی بود. همین فوراً همین رو پرسان میکرد از ارتچه تجاریتی خب به مشهد سال گذشته چند بار نامه داری تو آقای عظیمی چند موتر اسلام اون زمان ما چند تا تایر جنگی داشتیم؟ 400 تا بود. 400 تا 450 بال تیاره مختلف و نو داشتیم. چی شدن اون در این دست پاکستان بود، در دست بیرونیا بود. تنها مجاهدین یک تعداد مجاهدینی هم که جنگار برای انداختن این شما ملامت نکنید. مثل که حال طالب آمد زمینی و امنی را مساعد ساخت. من نمیخوایم از عملکرد من نمیخوایم که بره به پاکستان اجازه بدین به قیمت سکن دو مسئله. یکی در اوزی که ما بودم اوزی جنوب غرب هیچ اتفاقی نافتاد، حتی یک تانک هم گم نشد. درست. یک تانک است در جایش. همه تسلیم شده به این دوره امریکایی‌ها گرفتن. از طالبا امریکایی‌ها. یکی من نمیگم که عملکرد مجاهدین بعد از ورود به کابل عمل درستی بوده. من میگم عمل مجاهدین از 7 سور تا به بحث تاریخی زیاد نمیریم. پرسش مرا پاسخ بدین آقای عظیمی. من همونطور که بیشتر عرض کردم به گمان من میاد که بیشتر به خاطر که اعتبار حکومت افغانستان خراب نشه، چون حکومت از افغانستان بسیار واضح میفهمه که باید 400 زندانی رها کنه، به خاطر که فشار امریکایی تر فشاری نیست. ما ناگزیری‌هایی داریم به عنوان دولت که باید گپ امریکا را قبول کنین. سالانه 5.5 میلیارد کمک میکنه به اردو. میگه اگه تو به می عرصه به حرف من نمیکنی به عنوان یک مرتضی استراتژیک، من به اینجا کمک تو کم میکنم به عنوان یک مرتضی استراتژیک. تو میگی که علمی کار با من درست نیست، می 5000 زندانی و می 400 باقی ماندن رها کنم.
من میگم این کارم به من درست نیست که به تو 5.5 میلیارد دلار کمک کنم. بعد از این من 3 میلیارد دلار به تو کمک میکنم. اگه در همین شرایط 2.5 میلیارد کم شه چی میشه وضعیت افغانستان؟ این یک ناگزیری هست. از یک طرف دولت بسیار تاکید کرده هر کسی آماده همونطور که پیشتر آقای نصیری هم گفتن، حتی وزارت خارجه هم به این مسئله مداخله کرد. احمد و یک زید وای حالی تبدیل شده به حیثیت افغانستان. سبا همین افرای که او سفر خواستن امو وقت هم همینجا بمود میز شما یک بحث بود سر امو جرگه همراه خودتان اگه یادتان باشه. خب میگم وقت تمام طرفدارا خود خور میخواین دیگه چیز نمیکنن، شرکت نمیکنن. آخر گپی که ناگزیر حکومت رها میکنن. ها من از اونا پرسان میکنن که برادر محترم شما موافقین که به خاطر صلح، به خاطر رسیدن به آرمان بسیار بزرگ ملت افغانستان همینا رو رها کنین با همه جنایاتی که کردن؟ اونم دست خوب بالا میکنم میگم ها رها کنین. اگر نه که بیشتر هم گفتم شما وقتی 5000 زندانی رها کردین اینا خود به سر نماز نگرفتین یا به قول شما به مرغدرزی نگرفتین، خوامی 400 نفر هم نگره. حالی 400 نفر ملاحظه داریم قبول. پارلمان افغانستان، ولسی جرگه، مشران جرگه، شورای علما، اعضای سر محکمه، اعضای لوی سارنولی. نهایتاً که شما میخوایم زیاد کنید تمام اعضای شورای ولایتی 34 ولایت افغانستان دعوت کنیم به افغانستان به یک جلسه خوردی یک روز بدون مصرف، هر کس مصرف خود خوبه. حالا شما با سعی کنید که چقدر بودجه به لوی جرگه مصرف شد و مصرف خواهد شد. اصول صاحب که غواړئ لنډه تبصره د جنرال صاحب خبرو مو کوي اجازه راکړئ زه به مې خپل پوښتنه وکړم. دا د موږ او تاسو د یو هېوادوال پوښتنه د ټویټر کې لیکلې وه، ولسمشر مخاطب نیولی و. ګورو جنرال دوستم مثلا جنایي دوسیه لري، دلته په یو چا باندې تجاوز کړی، د لواطت دوسیه ورته پرته ده، یوه نه څو دانې، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، راځي وایي دې ته مارشالي ورکوي. همدغه جنرال دوستم په دې باندې تورن ده چې ده مثلا قومي جګړه کړې په شمال کې، یو خاص قوم یې ځپلی، راځي مارشالي رتبه ورکوي. ولې بیا بل طرف ته د سولې قصه څه کېږي؟ 400 طالبان دې ټینګ کړي، جګړې ته لمن وهي، هره ورځ طالب ته مختار ورکوي چې سر دې نه پوهېږم په ککرۍ کې ماتوم، مویب ورته وایي تر هغو پورې در سره جنګېږم چې تر څو پورې د پاکستان د غلامي نه خلاص شي. ګورئ ستاسو پوښتنې ته راځم. عظیمي صاحب ته په پوره احترام سره زه غواړم یو څه وزارت په لنډ ډول یو حقیقتونه دي چې ملت یې ویني. ما وویل چې کمونستانو جنایتونه کړي هغه چا راکش کړي دي میز ته، چا نه دي راکش کړي. مجاهدینو تر هغه وخته پورې جهاد کړی دی چې روسان په افغانستان کې وو. کله چې د افغانستان څخه روسان ووتل دوی په افغانستان کې جهاد نه دی کړی، دوی په افغانستان کې لواطت کړی، دوی په افغانستان کې جنایت کړی، دوی د خلکو په ناموسونو تیری کړی. یو یې ښیم او دوی ویل چې په جهاد کې هغه خلک بیا وروسته راننوتل چې هغه اصلا مجاهدین نه وو. زه یې درته ښیم په غرب کې هغه خلک وو خلیلي او ماخق څوک وو مجاهدین نه وو. دې خوا رباني او مسعود مجاهدین نه وو، بل خوا جلال الدین او قلب الدین مجاهدین نه وو، خالص او څوک تر مجددي پورې دا مجاهدین نه وو. دا ټول هغه مجاهدین وو چې دوی جهاد کړی و. دوی راغلل د خبرې وکړي. یو سړي زوی ویل خاورې خوړی، ملا ته ورغی ورته ویل زوی مې خاورې خوري، دم ورته وکړه. کله چې تعویض یې ورته کړی، دم یې ورته کړی، سبا یې لیدلی ویل څنګه چې زوی دی، ویل ملا صاحب تا چې د دم نه مخکې خاورې خوړې، تا چې دم ورته وکړو اوس د ګندګیو په خوړلو شروع کړې ده. مجاهدینو په نوم باندې هغه څه وکړل. د افغانستان اردو یې ړنګه کړه، تاریخ یې نه بخي. د افغانستان هغه اردو چې پاکستان ترې زلزلې اخیسته، اوس چې د پاکستان په موږ رشخان وایي، دا د دوی د لاسه. دوی دغه کار وکړه، د افغانستان اردو یې ورکړه، پنجاب ته یې تسلیم کړه. دوی دغه کار وکړه چې زما امنیتي ځواکونه یې ورکړل، پاکستان ته تسلیم یې کړه ورته. دا اوس چې د ډیورنډ په کرښه باندې خاردار اغزن تار تیریږي، چا وکړل؟ دا د دوی و. افغانستان ضعیفه که ورته د سیالۍ یې وباسه. دا دوی وو، دا څوک وو؟ دا دوی وو. دا کمونستان وو چې جګړه یې کوله او دا مجاهدین وو چې جګړه یې کوله. ملت او افغانستان یې په منځ کې سره ورکړه، له منځه یې وباسه. مسله دا ده چې حقیقتونو څخه باید سترګې پټې نه کړو. دلته ګورئ هغه څوک چې دوی ښیي په جګړه کې ښکیل وو، په داخلي جګړه کې ښکیل وو، هغه نر وو، هغه مجاهد وو، هغه مسلمان وو چې روسان ووتل د ټوپک کېښوده او راغی ویل چې زه مجاهد یم، فی سبیل الله جهاد مې کړی او نور جهاد نه کوم. اوس ورشه د دوی کورونه وګوره، د دوی کورونه تعمیرونه یې وګوره، اته ښځې لري، رسمي او غیر رسمي. د هغې نه څنګ کې بلډینګونه په سلهاو بلډینګونه لري، کوڅې یې نیولي دي، لارې بند کړي دي، تعمیرونه ولایتونه یې نیولي دي مکمل. مسله دا ده چې د خلکو په وینو باندې تجارت وکړه او تر ننه دا ملت ویني.
دا هغه څه دي پاتې شوه دا مسله په هغه وخت کې روسان افغانستان ته راغلي وو اوس امریکایان راغلي دي روسان دومره نه پاتې شوي 10 کاله یو منټ ته ډېر مهم موضوع ته 10 کاله په افغانستان کې 9 کاله روسان پاتې شول اصولي نه شول اما 10 کاله کېږي چې همغه امریکایان په افغانستان کې دي دوی ته په ډېر احترام سره زه نه وایم چې زه کوم ټامي نه شوم که نه دا هم ټامي نه شه زه هم ټامي نه شوم هېڅوک زموږ په ناموس را ونه ختل زموږ ناموس ته یې بد ونه کتل وایي کتل که کتل یې دوی دې راوښید اوس 10 کاله امریکایان په دې هېواد کې دي که نه 9 کاله روسان په افغانستان کې وو افغانستان نیولی وو د چا په ناموس یې تېری کړی د اوس یې که چا په ناموس تېری کړی اوس به د اصولي نوم اوړي د عظیمي صاحب نوم به اوړي مسله دا ده چې افغانستان کې دغه مسایل باید په ډیر دقت سره وویل شي نه مجاهدینو د چا ناموس ساتلی دی بلکې ناموس یې لوټ کړی دی د خلکو د ښځو دپاره یې ټیکري په سر نه دي اچولي ټیکري لرې کړي دي پرتګونه یې ترې وباسلي خطونه یې ترې وباسلي دي همدې مجاهدینو سلامت شو اجازه راکړئ چې لنډه دمه لرو به ادامه برنامه خوش آمدین ما میخوایم که در مورد این صحبت بکنین آقای ناصری که بالاخره چی باید شود که ما به صلح برسیم شما میبینین خب قسمی که شما گفتین طالبا هر روز به جنگ ادامه میتن از طرف حکومت افغانستان هم هر روز بهانه ساخته میشه حالا اگر بحث تطبیق قانون است از ارک شروع شود فسادهای میلیونی یک بار باید بررسی شود کسایی که مثلا متهم به جنگ های قومی و نمیفهمم 100 تا مشکل دیگه است به اونا مارشالی داده نشه از پیشون پرسان شود 100% ببینین انتخاباتی که در افغانستان بود با مصارف گزاف و کمرشکن متاسفانه به بیراه رفت یک افتضاح بود و نتیجه از اون انتخابات متاسفانه یک حاکمیت نامشروع هست امروز حکومت فعلی هیچ مشروعیت ملی نداره مقبولیت ملی نداره و حتی در سطح منطقه و جهان قابل پذیرش نیست فقط 9 ماه دیگه امریکایی‌ها چی آقای غنی بخواهد چی نخواهد آقای عبدالله چی بخواهد چی نخواهد این حکومت فعلی آقای عبدالله محب بخواهد نخواهد 9 ماه بعد همونطور که در 135 روز آقای خلیلزاد با افتخار گفت که ما بیشتر از 135 روز 5 پایگاه را ترک کردیم و نیروهای خود کاهش دادیم امریکا مصمم به خروج است 20 سال گفتی آقای ترامپ ما جنگیدیم تا دوستها در افغانستان حاکمیت داشته باشد متاسفانه بحث را که آقای اصولی و آقای عظیمی فعلا بحث تحلیلی تاریخی داشتن جالب بود در یک بحث علایدی صحبت شود از این موضوع لوی جرگه و سوء استفاده ابزاری از لوی جرگه و وقت کشی و به حساب استمرار حکومت غنی و می تدبیر لوی جرگه که 3 روزبا یا 4 روزبا وعده شده آقای اصولی گفتن که همون 3200 نفر منتخب که ما بودیم باز میخواهند که دعوت شویم و ما فیصله کنیم متاسفانه نه اعضای لوی جرگه نماینده های مردم افغانستان است نه به صورت دموکراتیک و ملی و مشروع اینا میتونن نمایندگی از ملت افغانستان کنن نه خود تدویر لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان مشروعیت حقوقی داره قانونی داره و نه نتایج از او که مشورتی هست الزامی نیست اجرایی نیست برای نفع افغانستان است فقط آقای غنی بازی میکنه و بازی آقای غنی در طول 100 سال گذشته با لوی جرگه مسخره ترین بازی است متاسفانه بنده شاگرد تاریخ هستم و میتونم برای شما ثابت کنم که در 100 سال گذشته از لوی جرگه ها استفاده ابزاری صورت گرفته و بدترین و مفتضی ترین استفاده را که میشه همین لوی جرگه است که فعلا آقای غنی انجام میده. تشکر. بحث را جمع میکنیم آقای عظیمی 2 دقیقه فرصت داریم 1 دقیقه میشه شما صحبت بکنین. حالا چی شود بالاخره چطور شود که مفکوره طالبان تغییر بکنه بهانه ها را یک طرف بگذاره خشونت ببینید طالب با ایالات متحده آمریکا به توافق رسیده یک توافق مشخص بخشی از این توافق اوریان شده که ما و شما و مطبوعات و همه خبر داریم بخشی هنوز واضح نشده که چی است پشت پرده قرار داره که سر چی مسائل توافق شدن نه که ما به عنوان یک شهروند و شما به عنوان یک ژورنالیست خبر ندارین که حتی دولت افغانستان هم نمیفهمه که در این توافق چیست فلاز یک کاروان در حرکت افتاده که ایالات متحده آمریکایی رو حرکت انداخته جناب ناصری هم یک اشاره کردن به او من میخوایم بگم که اگر طرف افغانستان در مجموع به این باور نرسه که ما صادقانه در کنار هم دیگر قرار بگیریم به خاطر یک منافع ملی به خاطر اینکه بتونین بقای خود و بقای امی دستاورداره
تا جایی که ممکنه حفظ کنین. من نمیگم حفظ کنین، دقت کنین، میگم تا جایی که ممکنه حفظ کنین. به خاطر که امیر بتونیم حفظ کنین، همین اولین کاری که باید صورت بگیره یک وفاق ملی است. و این وفاق ملی میتونه کمک کنه یک موضوع واحدی به طرف مقابل طالبان بده که تا بتونین از می سرعت به اصطلاح توافقات پشت پرده یک مقدار با اتحاد خود و ملت خود جلوگیری کنیم. اگر این کار نکنین همین زمان هر روز به ضرر ما سپری میشه. و چنین جرگه‌هایی که همونطور که نصیری صاحب اشاره کردن که از لحاظ قانون اساسی خود هیچ مشروعیتی نداره، از لحاظ عرفی هم که برای لوی جرگه دارین از اون لازم هیچ مشروعیتی نداره. وقتی شما یک لوی جرگه رو دعوت میکنین باید اینطور دعوت کنین که می شخصیت‌های شریکای 50 استراتژی خور بخواین بگین نه سر ما دعوت میکنین نه سر تو دعوت کن. دیگه یعنی این طرح چیزی باشه که وقت را زیاد میگیره. اگه نکنن اون ضرور نبود که این کارو بکنن. بسیار با عجله تصمیم گرفتن. همون طرحی که من دادم خیلی بی‌تر بود که پارلمان شورای استر محکمه دیگه شورای صلح هم حتی میتونید شامل بشه، شورای ولایتی ها، اعضای سرانولی، اعضای کابینه میتونستن، از شورای علما میتونه سر از یک تصمیم بگیره که با دمون صلاحیتی که برای 5000 قبلی بود برای 400 فعلی هم بیاد و هست که اینا یک مسائل. سپاسگزار رسول صاحب تاسو وروسته خبره ترقم جمع من دا وایم چې راځي د نظام خو ته تیږي کیږي او زمان ډیر حساس دی. په اوسنیو شرایطو کې خپل عقدې باید څنګه ته کیږدو. دغه مو نظام دی. حکومت مهم نه دی چې څوک یې په راس کې دي، مهم نظام دی. که د نظام پخوا بیا هم د نویم لسیس غوندې وښویېده دا وار نه پاکستان ځای درکوي نه ایران ځای درکوي او یو ناورین به په افغانستان کې رامنځته کیږي. دغه ملي امنیتي ځواکونه هم څه رامنځته کړي دا باید وساتو ترڅو چې دوی افغانستان هم شته او چې دغه هم له منځه لاړ شي افغانستان هم نشته. بنان لاس په لاس باید سره ورکو، د خپلو قدوس د خپلو تنظیمي قومي او لساني مسایلو باید راتیر شو او د یو افغان په نوم باندې ټول ووایو چې موږ دغه نظام ته لاس ورکوو. د ښه خبره ده چې ولس د ولس سره څوک مشوره کوي او څوک چې مشوره نه کوي هغه سخته ده. بنان په دې مشورتي جرګه کې باید نظام ته لاس ورکړو. ډیره زیاته مننه کوروم مدان چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. از آقای ناصری هم تشکر که تا آخر با ما در برنامه وصل بودن. از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.